بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه لیکچر کې مونږ د کلسټر انډیکس په اړه زده کړه وکړو او زه به وکړو چې کلسټر انډیکس څه شی ده او څه ډول جوړیږي او کارولو ته آماده کیږي. دوستانو کلسټر انډیکس چې د په ټیبل کې کومه ډیټا چې پرته وي هغه ته یو ترتیب ورکوي، که هغه ترتیب یا اسندینګ وي یا ډیسندینګ وي، یعنی په یو وخت کې یوازې ډیټا یو ترتیب درلودلی شي، یعنی یا اسندینګ یا ډیسندینګ. مونږ په یو وخت کې په یو ټیبل کې له یو کلسټر انډیکس څخه مونږ ګټه اخیستلی شو، دا ځکه چې کومه ډیټا چې په ټیبل کې پرته وي هغه هم یوازې یو ترتیب په یو وخت کې درلودلی شي، یا به هغه ډیټا اسندینګ آرډر کې وي یا به هغه ډیټا په ډیسندینګ آرډر کې وي. کله چې په کوم ټیبل کې دننه کلسټر انډیکس څخه ګټه واخیستل شي، یعنی هغه ټیبل کلسټر انډیکس ولري، نو بیا دغه ډول ټیبل ته مونږ کلسټر ټیبل ووایو. که چیرې هغه داسې یو ټیبل چې هلته له کلسټر انډیکس څخه استفاده نه وي شوي یا ګټه نه وي اخیستل شوي او هلته ډیټا بې ترتیبه پرته وي، بیا داسې ټیبل ته مونږ هیپ ټیبل وایو او داسې بې ترتیب سټرکچر ته مونږ بیا هیپ سټرکچر وایو. که چیرې په یو ټیبل کې مخکې له مخکې کلسټر انډیکس موجود نه وي، هلته مونږ د پرایمري کی کارول کوشش وکړو، یعنی هلته مونږ پرایمري کی جوړه کړو او ویې کاروو، بیا ډیټابیس انجن چې دی په اتوماتیک ډول هلته کلسټر انډیکس مونږ ته جوړوي. که چیرې مخکې له مخکې په هغه ټیبل کې کلسټر انډیکس موجود وي او مونږ وروسته بیا پرایمري کی کارولو کوشش هم هلته وکړو، نو ډیټابیس انجن به مونږ ته د نان کلسټر انډیکس جوړ کړي او د هغه به ګټې اخیستنې ته وسپاري. که مونږ وغواړو چې کلسټر انډیکس جوړ کړو، هغه دپاره مونږ دغه سکرپټ کاروو او دغه سکرپټ تقریبا ټول چې د انډیکس سکرپټ ته ورته ده، خو یوازې مونږ دلته د کلسټر ذکر کوو او هیله ده چې دغه سکرپټ په هکله ستاسو په تیر لیکچر کې ډېر څه زده کړي وي او په دغه پوه واوسئ. د کلسټر انډیکس جوړول دپاره مونږ ځو SQL سرور ته. دوستانو بیا هم زما سره دلته زازي یعنی اریوب زازي ډي بي په نوم یو ډیټابیس موجوده او دلته اریوب رایټرز په نوم په دغه ډیټابیس کې یو ټیبل موجوده. هغه ټیبل دوه کالمه لري، آی ډي او رایټر نیم. که چیرې دلته مونږ چې تیر ځل مونږ دلته انډیکس جوړ کړی و، هغه زه بیا غواړم چې ډیلیټ کړم. یعنی دا هلته ډیلیټ شوی ده، خو یوازې ریفرش نه ده شوی. هو ریفرش نه ده شوی. او که زه چیرې دغه ټیبل څخه ریکارډونه سلیکټ کړم، ستاسو به ووینئ چې هغه یو ترتیب لري، یعنی دلته آی ډي چې د له 1 څخه شروع ده 11 پورې. خو زه دلته یو څو ریکارډونه په دغه ټیبل کې اضافه کوم چې 19 شل 18، یعنی دغه ترتیب چې ده ګډ وډ ده. له 11 څخه وروسته باید 18 وای، بیا 19 وای، بیا شل. خو دلته ګډ وډ زه قصدن انسرټ کوم تر څو ستاسو ته وښیم چې کلسټر انډیکس چې ده هغه یو کالم ته ترتیب ورکوي. انسرټ شه، زه بیرته هغه ډیټا سلیکټ کوم تر څو وګورو چې دلته ډیټا دا ځل بې ترتیبه پرته ده. تاسو وینئ دوستانو چې له 11 آی ډي څخه وروسته 19 ده او 19 څخه وروسته شل ده او د شل څخه وروسته 18 ده. باید دغه د 11 څخه وروسته 18 وای. زه غواړم چې دلته انډیکس جوړ کړم، هغه هم کلسټر انډیکس، تر څو دغه ډول بې ترتیبه ډیټا ته ترتیب ورکړي. زه بیا هم اریوب زازي ډي بي کاروم تر څو دلته یو کلسټر انډیکس جوړ کړم او کوم ټیبل کې اریوب رایټرز کې او په آی ډي کالم باندې. او هیله ده چې دغه هغه باندې ستاسو بیا هم پوه وئ. زه یوازې دلته د کلسټر ذکر کوم، یعنی زه بیا هم ورته وایم چې ماته جوړ کړه کلسټر انډیکس جوړ کړه او دغه ورته نوم ورکړه او په دغه ټیبل باندې او په دغه آی ډي او زه جوړول غواړم او بیا دغه آی ډي کې چې کوم ډیټا ده هغه اسندینګ آرډر ته راوله، یعنی د کوچنۍ څخه شروع د لوی عدد په لور باید
حرکت وکړي. زه دغه سکرپټ سلیکټ کوم او اکزیکیوټ کوم. که چیرې زه اوس وګورم چې زما سره ډیټا کې کوم تغیرات راغلي، آیا دغه ترتیب اخیستی ده که نه ده اخیستی. نو دوستانو تاسو وینئ چې له 11 څخه په اتوماتیک ډول 18 شو، 19 شو او 20. دا ځکه چې هلته زما کلسټر انډیکس جوړ کړو او کلسټر انډیکس چې دا ډیټا ته یو ترتیب ورکوي او نه پرېږدي چې ډیټا په هیپ شکل کې اوسیږي، یعنې بې ترتیبه اوسیږي. که تاسو وغواړئ چې په یو ټیبل کې څومره انډیکسز تاسو لرئ، هغه په دغه سټور پروسیجر په مرسته کولی شئ چې پیدا کړئ. او دلته ورته یعنې زه غواړم چې دغه سټور پروسیجر اکزیکیوټ کړم، کوم دغه سټور پروسیجر، او دغه سټور پروسیجر ته زه د هغه ټیبل نوم پاس کوم د کوم په هکله چې زه معلومات غواړم چې ترلاسه کړم. دغه زه انتخابوم او اکزیکیوټ ورته وایم. تاسو وینئ دوستانو چې دلته زموږ سره انډیکس نوم چې ده هغه هم راغله او دغه په کوم کالم باندې ده هغه نوم هم موږ ته راغلی، یعنې دغه انډیکس چې ده په دغه کالم باندې اپلای شوی ده. که چیرې تاسو وغواړئ چې دغه انډیکس له منځه یوسئ، بیا هم همغه طریقه ده دوستانو چې په هغه انډیکس باندې رایټ کلیک وکړئ او ډیلیټ ورته ووایئ. انډیکس چې دا ډیلیټ شو، زه دغه فولډر ریفریش کوم. که تاسو وغواړئ چې د پرایمري کی له لارې په اتوماتیک ډول کلسټر انډیکس جوړ شي، هغې دپاره بیا هم موږ هغه ټیبل ته ځو او ټیبل باندې رایټ کلیک او هغې څخه وروسته ډیزاین ته ځو او کوم کالم باندې چې تاسو غواړئ چې پرایمري کی ولګوئ هغه کالم انتخاب کړئ او رایټ کلیک پې وکړئ او سیټ پرایمري کی غوره کړئ او سیو یې کړئ. کله چې تاسو دغه سیو کړه نو دلته بیا هم که راشئ د انډیکسز فولډر لاندې تاسو وګورئ چې یو انډیکس چې پی کې یعنې پرایمري کی ده اریوب رایټرز په نوم دغه ټیبل باندې جوړ شو او دغه کلسټر ده. بیا هم زه دغه ډیلیټ کول دپاره دغه باندې رایټ کلیک کوم، یا دلته که تاسو رایټ کلیک هم وکئ تاسو به ووینئ چې دغه اجازه نه درکوي چې ډیلیټ یې کړئ. بیا هم زه ځم اریوب ډي وي یعنې اریوب ځاځي ډي وي باندې چې دغه باندې رایټ کلیک کوم او ډیزاین ته دغه ډیزاین ته یې ځم د ډیټابیس. ولې اجازه نه راکوي؟ سوري، دغه ټیبل ډیزاین ته ځم چې ما سره مخکې له مخکې هم موجود و او دلته زه دغه ټیبل باندې رایټ کلیک کوم او ریموو پرایمري کی ورته وایم او سیو کوم یې تر څو زما سره هغه ټیبل چې دا له منځه د انډیکس چې دا له منځه ولاړ شي. که زه دا چیرې ریفریش کړم تاسو به ووینئ چې انډیکس زموږ سره له منځه ولاړ. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې موضوع. تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.